درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. روسیه وايي طالبان د ترهګرو سازمانو له لیست څخه وباسو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وايي طالبان به د ترهګرو ډلو لیست څخه وباسي. ښاغلي پوتین تېره ورځ اکتوبر 21 یعنې تل یې 90 د طالبان د حکومت له مشرانو سره تر ملاقات وروسته وویل چې روسیه به د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه د طالبان نومونه لرې کړي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړل، خو طالبان د روان کال د اګست په 15 کابل ته ننوتل او مسکو هم نړیوالو غونډو ته وروبلل. کابل کې واک ته تر رسیدو وړاندې هم روسیې څو ځله په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر استازي غونډو ته ورغوښتي وو. مسکو همدغه راز د طالبان سره د همکارۍ د اعلان ترڅنګ د طالبان نړیوال حمایت غوښتنه هم کړې ده. په روسیه سربیره چین او ایران هم توافق کړی چې د سیمې د ثبات لپاره به له طالبانو سره کار کوي. د فرانسې خبري اژانس وایي دغو دریو هیوادونو له طالبانو څخه غوښتي چې په افغانستان کې معتدلې تګلارې پلي کړي او د قومي اقلیتونو ښځو او ماشومانو د حقونو درناوی وکړي. روسیې همدغه راز د طالبانو غوښتي چې د داعش ډلې د جنګیالیو په ضد لاس په کار شي. د روسیې چارواکي وایي د دغې ډلې جنګیالي د دایمي بې ثباتۍ لپاره په افغانستان کې راټول شوي دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې د داعش سلګونو جنګیالي د افغانستان په شمال کې راټول شوي او هڅه کوي چې د کډوالو په جامو کې منځنۍ اسیا ته واوړي. طالبان وایي چې په افغانستان کې د داعش جنګیالیو د ریښو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. له دې سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د طالبان د حکومت په رسمي پیژندلو بیړه نه ده پکار، خو ټینګار یې کړی دی چې له هغوی سره تعامل وشي. دوستانو خبر تر همدې ځایه و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ سره سبسکرایب کړئ.